وخت کم خبرې ډېرې لنډه دا ده درنه لاړم سګرټ د مازدیګر راپسې شماره. واه یار ډېر حد دی وکړو ډېره مننه. السلام علیکم ملګریا، د ټولو نه لومړی تاسو ته اختر مبارک شه. خیر مبارک شه. د کاریز مینوالو دپاره تاسو خپل تعارف وکړئ، د کوم ځای نامم څه ده؟ زما نام خو ارمان دی او اصل سے زه جنوبي وزیرستان سره تعلق لرم او اوس فلحال ټایم کراچۍ کې فلحال. نو څنګه چل دی اختر کې انجوایمنټ کوئ ملګري؟ یاره خو دا خو دومه ورځ ده، پیله ورځ باندې هم موږ لاړو چکرې مکرې ووالې خرچې مرچې وشولې، بیا دلته راغلي یو سبا ته موهنیا ته بله ورځ ته ما 4-5 دن ګرځي. ښه دا راته ووایه ماشاءالله ټول پښتانه راغلي زموږ وروڼه دي، اختر کې څه مصروفیات لرئ؟ قرباني مرباني مو وکړه؟ الحمدلله قرباني مرباني وکړله او بیا پانه چکر ته راوتو. د خپلو خپلوانو کا چکر ولګېد او خپل خپلوانو سره خو اول چې کله قرباني کولې هغه ته ورغلو راغلي وو، بیا ملګري راټول شولې په چکر راوتلې دودریا ته بیا ټول راټول شولو راوتو په چکر. ښه نو اوس یو شعر هم ډالۍ کړې ملګرو ته یار؟ شعرونه خو ډېر دي خو ته کومه دا شعر به وي چې دا زه مطلب ډالۍ کړم؟ ښایسته شعر ډالۍ کړه. ښایسته شعر خو به دا درته ډالۍ کړمه چې په کیسه باندې پوهېږې به هوښیاره دوکانداره. په کیسه باندې پوهېږې هوښیاره دوکانداره. هوښیاره دوکانداره. په کیسه باندې پوهېږې به هوښیاره دوکانداره، رانجه کلي ته مه راوړه د ښاره دوکانداره. واه یار ډېره لا ډېر ښکلی خوند یې وکړو. وخت کم خبرې ډېرې لنډه دا ده درنه لاړم. وخت کم خبرې ډېرې لنډه دا ده درنه لاړم. وخت کم خبرې ډېرې لنډه دا ده درنه لاړم سګرټ د مازدیګر راپسې شماره. واه یار ډېر حد دی وکړو ډېره مننه.